دغه انسان باندې که په قبر کې عذابونه چې کوم دی هغه شروع قبر کې قسمه قسم عذابونه به درته ملاویږي او داسې عذابونه به درته ملاویږي چې هغه نه ختمېدونکي عذابونه دي حدیث پاک کې راځي مشهور حدیث دی بار بار موږ او تاسو اورېدلی دی چې یو انسان کله مونځ قضا کړي نو دته به په قبر کې داسې یو مار به په ده باندې کې مسلط شي چې هغه ته ګنجې مار ویلې کېږي دا ګنجې مار داسې مار دی چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دې یو نوک چې دی دا د یو میاشتې په مزل باندې کې دی یا دل یو انسان سفر کوي او یو میاشت کې دی یو ځای ته وررسي د عمره چې کوم دی د دې مار یو نوک دی او د دې سترګې د اور دي او دارنګې دا نوکانې چې دي د اوسپنې دي د بجلۍ د کړک په شان کې اواز دی او دا به دغه د انسان چې کوم دی دله به ټکونه ورکړي دا انسان به چیچي او دا به تر قیامت ورځه پورې دغه سلسله چې کوم دی هغه روانه وي او یو ځل چې کله ټک ورکړي د انسان لا د بالمازه انسان لا چې کوم انسان مونځ نه کوي نو دی به او یا لاسه چې کوم دی هغه په ځمکه کې لاندې ورشي او یا ګزه به دې ځمکه کې لاندې لاړ شي او بیا به دغه مار ورپسې لاندې لاړ شي خپل نوکان به اړم کړي واپس به یې بره راولي بل ټک به د لاندې نه ورکړي واپس به یې بره راولي او دته به وایي چې د سحر مونځ دې ضایع کړی و د ماسپښینه پورې به دې وهم ماسپښین مونځ دې قضا کړی و د مازدیګره پورې د مازدیګر مونځ دې قضا کړی و تر ماښامه پورې ماښام مونځ دې قضا کړی و تر ماسخوتنه پورې او د ماسخوتن مونځ دې قضا کړی و تر ساره پورې به درله دغه سزا در کوم دا عذاب به درله در کومه نو دا انسان به په ورځ د قیامت پورې دغه عذاب کې چې کوم دی هغه مبتلا وي بعض اوقات الله جل جلاله بیا خلکو ته هم ښیي خلکو ته هم الله جل جلاله وښیي بعض اوقات چې دا وګوره چې یو انسان هغه کله ګناهونه کوي نو زه ورله څه سزا ورکومه یو قصه لیکلې شوې ده په کتاب کې چې خلکو یو جنازې باندې کې مونځ د جنازې وکړه او چې کله یې د جنازې مونځ وکړه نو خلکو وکتلل چې کفن په خوځېدو باندې کې شو نو دوی لاړل چې کفن کې وکتلل یو مار پکې و او دغه د مړي ټکونه ورکول ته یې پړو نو خلک ورنږدې شول لښتې راواغستې کاڼي راواغستل چې دا مار منګه مړ کړو د مخکې نه ورته مار کلمه وویله کلمه ورته وویله ورته وی څه کوئ خلکو زه خپل د طرف نه په ده باندې کې نیم مسلط شوی بلکې الله پاک رالیږلی یم الله پاک پې مسلط کړی ما زه به دله په قبر کې سزا ورکومه خلکو د مار نه تپوس وکړو چې د ده داسې څه ګناهوال چې ته په ده باندې کې الله پاک مسلط کړی نو ده ورته ووایي چې دې انسان به مونځ نه کوه دې انسان کې درې خبرې وي درې کارونه چې کوم دی هغه دې انسان به کول یو دا چې د به مونځ قضا کوو په وخت باندې کې به مونځ نه کوو اذان اواز به یې واورېده وخت له به یې ټېله ورکوله وخت باندې کې به مونځ نه کوو دا مونځ به تېنه د دې په وجه چې کوم دی هغه قضا شو دویم دا چې زکات به یې نه ادا کوو ښه مالدار او صاحب نصاب او پیسې ورسره وي خو زکات به یې نه ادا کوو غفلت نه به یې کار اخیسته او دریم دا چې د علماء کرامو خبره به یې نه اورېدله د نیکانو خلکو خبرو ته به یې غوږ نه ایښودو هغه به یې نه اورېدله نو د دغه د دریو ګناهونو په وجه باندې کې به زه دله سزا چې کوم دی هغه ورکومه دا انسان به زه خورم حسن بصري رحمت الله علیه په لاس باندې کې یو کفنچور توبه وویستله 2200 کفنونه یې د قبر نه پټ کړي وو بیا خپیمانه شو رالو او توبه یې وویستله حسن بصري رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې تا دا کفنونه پټول نو تا په دې کې داسې څه خبره ولیدله چې یو دم دې زړه بدل شو او توبې طرف ته جوړ شو ده ورته وویل چې ما خو ډېر قبرونه کولاو کړي دي د ډېرو خلکو نه مې کفنونه راوښتل دي پټ کړي مې دي خرڅ کړي مې دي یو درې واقعات مې داسې ولیدل چې د هغې په وجه باندې کې بس توبه مې وویستله چې آینده لپاره به زه دا ګناهونه نه کوم وایي چې یو قبر مې کله کولاو کړ نو ومې کتلل چې په هغې کې یو سړی دی او د فرشتو والا په غاړه کې دا د اور زنځیرونه اچولي دي د اور زنځیرونه دا یې په غاړه کې دي قبر یې دا د اور نه ډک دی او داسې یو د خولې نه چې کوم دی هغه وینه رابهیږي د خولې نه یې پیپ چې کوم دی هغه بهیږي او داسې بد بوی د قبر نه روان دی وي چې نږدې وه چې زما دا مازغه ورسره شلېدلی وي
زه وتښتېدم لږ وروسته شومه بیا همت مې وکړه لږ مخکې شوم ومې کتله د دې مړي نه مې تپوس وکړه چې ستا څه داسې ګناه وه چې د هغې د وجې نه تا باندې کې دا عذاب شروع دی دوی ته راته وویې چې زه مسلمان وم پلار مې هم مسلمان وم زه زاني وم شرابي وم شراب به مې څکل زناګانې به مې کولې توبه مې ونه ویستله په دغه حالت کې مردار شومه نو اوس را باندې کې دغه عذاب شروع دی وی زر بیا هغه قبر بند که او واپس را وتښتېدم وی بله واقعه مې دا ولیدله چې کله مې یو قبر کولاو کوم یو تک تور سړی ترېنه راپاڅېده او د هغه په غاړه کې چې کوم دی هغه ماران چې کوم دی مارې په غاړه کې ځوړند ما نه اوبه غوښتلې وی ما وله اوبه ورکولې وی بل یو کس اواز وکړو چې دله خبردار دله اوبه ورنه کې دا انسان ګناهګار دی اوبه به وله نه ورکوي وی بیا وی ما د ده نه تپوس وکړه چې ستاسو ګناه وه وي ده راته ووایي چې ما به نافرمانیانې د الله پاک ډېرې زیاتې کولې الله پاک به مې ډېر زیات خفه کو د دې د وجې نه چې کوم دی هغه په ما باندې کې دا عذاب شروع دی بیا مې یو بل قبر کولاو کړ وی هغې کې مې دا وکتل چې یو کس پروت دی او دا قبر ورته ډېر زیات کولاو شوی دی ښایسته ګل ګلزار یو باغ دا قبر چې کوم دی هغه جوړ شوی دی او دارنګې ښایسته د اوبو چینی دي چې دا د اوبو چینی رابهیږي او په مزو کې پروت دی ښایسته هواګانې پرې چلیږي وی د ده نه مې تپوس وکړه چې ستا کوم یو داسې عمل و چې د هغې په وجه باندې کې تا منې الله پاک دومره انعام وکړه او دا هر څه یې دله درکړل نو ده ورته ووایي دی کس وایي چې ما یو ځل په نصیحت کې په بیان کې یو خبره واورېدله یو کس نصیحت کو او هغه پکې دا ووایي چې د عاشورې په ورځ باندې د 10 محرم په ورځ باندې چې څوک 6 رکعاته نفل وکړي دا د عاشورې په ورځ باندې چې کوم ټیم کې کوي 6 رکعاته نفل څوک وکړي نو الله پاک به هغه له دغه انعام دغه بدله چې کوم دی هغه ورکوي چې کله مې دغه خبره واورېدله نو د هغې نه بس به چې کله د محرم 10 تاریخ راغی د عاشورې ورځ به راغله وی زه به راغلم او ما به 6 رکعاته نفل وکړل د دې نفلو په برکت سره الله جل جلاله ماله دا انعام چې کوم دی هغه راکړ عزیزانو محترمو دا د آخرت مراحل دي دا د آخرت خبرې دي دا څه معمولي خبرې نه دي چې موږ او تاسو وایو خپل د مرضی ژوند به تېرو او منځونه به نه کوو الله پاک به خفه کوو مخکې به ورسره ګورو بیا د کتو خبرې بیا هغه نه دي بیا به هغه وخت انسان چې کوم دی هغه ارمانونه کوي انسان به افسوس کوي کاش چې ما مونځ کړی وی کاش چې ما نیک اعمال کړی وی امام جوزی رحمت الله علیه واقع لیکلې ده او مستند خبره ده مستند واقع ده اخوا دې خو خبرې نه دي د کتابونو خبرې دي نو وی زما یو ملګری یو روایت نقل کړی دی د محمد علي المدینی رحمت الله علیه نه لوی محدث تیر شوی دی وی هغه وایي چې زما یو ملګری او خپل ځمکې ته لاړو خپل پټو ته د ماښام د مونځ ټیم شه نو راغې په هدیره کې قبرستان کې د ماښام مونځ ادا کړو د ماښام مونځ چې کله وکړو بیا یو قبر سره خواته ناستو د قبر نه د جړا اواز راغلو دا اواز راغلو چې کاش ما مونځ کړی وی مونځ مې نه و پرېښی دی وی دا اواز مې واورېده یو بل ملګری را سره هم و وی په هغه باندې هغه هم راغی غوږ چې کله ولګو وی هغه هم دا اواز واورېده بیا موږ لاړو کور ته سبا بیا رالو بیا د ماښام مونځ موږ وکړو ناست یو د قبر نه چې کوم دی بیا دغسې اواز راغی او نن دا اواز داسې د درد نه ډک و داسې د چړا نه ډک و دا سړی لګیا دی وی کاش چې ما مونځ کړی وی مونځ مې نه و پرېښی بیا دومره د درد نه ډک اواز ووي چې زه کور ته راغلم نو 2 میاشتې بیا زه بیمار وم د کټ نه چې کوم دی هغه نشم پاسېدی نو بیا په دې قبر کې دا خلک ډېر ارمانونه کوي چې کاش منځونه هم کړی وی کاش نوم وی پرېښی خو بیا دا کاش چې کوم دی هغه هېڅ فایده نه ورکوي نو عزیزانو محترمو ځان باندې کې رحم کول پکار دي ځان سره ښېګړه کول پکار دي دا چې کله روزانه آواز کېږي چې جومات ته راشي دا زموږ د فایدې دپاره کېږي دا جوماتونه چې کولاویږي د مونځ وخت راشي دا زموږ فایده ده که بهر ډېر ودرېږو ډېر وخت رانه ضایع شي خبرې وکړو کب شپ ولګو چاله څه فایده تر ننه پورې ورکړه نه یې ته ورکړی نه به آینده دا څیزونه چې کوم دی چاله فایده ورکړي حقیقي انسان هوښیار انسان هغه انسان دی چې هغه جومات ته راشي او مونځ ادا کړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم آخري وخت دی
او د دنیا نه پیغمبر علیه السلام تشریف وړي نو نبی علیه السلام په آخري وخت کې څه وایي الصلات ای زما امته مونځ چې کوم دی هغه م پرېږدئ مونځ قایموئ مونځ چې کوم دی هغه قایموئ او دغه کې د نبی علیه السلام اواز روشو او په دې حال کې د نبی علیه السلام نه د بدن نه روح چې کوم دی هغه پرواز وکړو نو آخري وخت کې خپل امت ته چې کوم دی هغه فرمایي چې مونځونه مه قضا کوئ مونځونه مه ضایع کوئ مونځونه چې کوم دی هغه کوئ عزیزانو محترمو صحیح طریقې سره مونځ ادا کولو والا جوړ شو دغه مونځ په دنیا کې هم په کار راځي دغه مونځ په قبر کې به هم په کار راځي او د دې د مونځ د برکت د وجې نه به په آخرت کې هم الله پاک مونږ او تاسو کامیابوي الہ العالمین دې مونږ او تاسو صحیح طریقې سره مونځ ادا کولو والا جوړ